یو لسم سنت طریقه به دا دا شکل د خوراک وکي او اسکاک دی وکي اخر کې بووي الحمدلله. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې ان الله یقینا رب العالمین چې راضی کیږي عن العبد د خپل بندنه ان یاکل شر خوراک وکي وډوړی لا به پاغي باندې دغه حمد وکي او بووش کې پاغي باندې دغه حمد وکي الله رب العزت په دقه باندې ستانه راضی کیږي او خوشالي کی. خوراک دمو کې اسکاک دمو کې معده دمو ډکه شو زمونږ الله راضی شو او دین ورسره به دعا وي امام ترمذی او دقشن ابو داود نقل کړ الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام. ټول صفاتونه د کمال هغه الله لري شمال دا طعام راکي او رزق مال راکي من غیر حول مني ولا قوه. رسول الله فرمایي وي د دې دعا نه مخکې چې تاسو څومره ګناهونه کړی هغه ټول به تعالی الله رب العزت معاف کړي. دا دعا چې دی ویلي مخکې چې څومره ګناهونه کړی رسول الله فرمایي هغه معاف. صلى الله على